د لوګر د ازرې سرحدي ولسوالۍ چې یو له مهمو او ستراتیژیکو سیمو څخه ده او له مرکز پل عالم ښار څخه په 90 کیلومتره واټن کې موقعیت لري چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته په یوې امنترینه ولسوالۍ د لوګر بدله شوې ده. ورته مهال د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرې ادارې په پرتله د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته ژوند په قرار شوی ده او په بشپړه توګه د امن فضا کې د ژوند شپې او ورځې تیروي. ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه ساحه ده او ډیره مهمه ولسوالۍ ده. نو الحمدلله د ازرې په څلورو خواو کې چې څومره ولایاتو سره موږ وصل یو د امن فضا خوره ده. موږ کولی سو د شپې 1 بجه 2 بجې ولایت ته تګ او راتګ وکړو. امنیت ډېر ښه ده، ډېر کلک امنیت ده. مخکې خو ډېره بې امني وه، دراز دروز او مړی او کوز مړی او بر مړی همدا کېدل. له بلې خوا بیا د لوګر ازرې ولسوالۍ امنیه قومندان ټینګار کوي چې د خلکو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې امنیت یې وګواښي او په دې برخه کې د وګړو همکارۍ څخه هم مننه کوي. هر چاته هغه که ولس ده، که دلته د پروژو والا دي، که مؤسسات دي، که عام وګړي دي، که هر څوک دي، که مسافر دي، موږ دوی ته پوره ډاډ ورکوو چې الحمدلله شپه ورځ اطمیناني هر یو خپل کار سرته رسولی سي. موږ خو دلته دې لپاره راغلي چې د ولس خدمت وکړو او ولس په ارامه فضا کې ژوند وکړي. له خلکو نه هم دا غوښتنې چې له موږ سره همکار یې او موږ به له دوی سره همکار یو، زیاتې به امنیت به هم ښه ټول شیان به د دې لپاره. د یادول وړ ده چې د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي د ډاډمن امنیت د شتون څخه د خوښي ښودلو سره سره د دغې ولسوالۍ د سړکونو د بیا رغولو غوښتنه هم کوي.